ډیورنډ کرښه کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات اهم خبر ته د پکتیا زیاریوب کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ بیا جګړه شوې. د پکتیا په زیاریوب ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې په سپینه شګه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نیم ساعت راهیسې جګړه روانه ده. سرچینې وایي پاکستاني ځواکونو غوښتل په دغه سیمه کې پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې خنډ شول او له امله یې جګړه ونښته. افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلو ویډیو کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. لا هم په دغه جګړه کې د مقابلو اړخونو یا د ولسي مرګ ژوبلې ریپورټ نه دی ورکړل شوی.